تاسو ولې زاړي؟ موږ نه غواړو چې د ټي ټي پي سره جنګ وکړو ځکه هغوی ډېر خطرناک دي. د پاکستان حکومت ته څه ویل لري؟ دا خبیثانو ته زه دا وایم چې دا دروازه خلاصه کړي، دا میوې افغانستان ته انتقال شي، دا ټولې میوې خرابې شي. هلکه زیرې درته لرم کیلي پیدا شوه. رښتیا کومه ده؟ دغه د واخله و هلکه راځه چې زو باران دی. نه ته لر شه زه کار کوم. تا ته نو چا وویل چې دومه کوزده وکړه چې اوس کونه سیري؟ څه خبره ده؟ مخابره کې څه سویل؟ وای طالبان راغله، ژر شي وتښتي. مولا صاحب تاسو ولې څلور ښځې کړې؟ دا ځکه چې زما خواهشات ډېر دي، یوه ښځه ځان نشي راته ټینګولی. حاجي تاسو ولې داسې خپه یاست؟ والا دا مالټي مې هېڅ نه خرڅېږي، خلک راشي پوښتنه وکړي چې انار لرې که یا بېرته لاړ شي. سلام، تاسو د کوم ځای څخه یاست؟ زه د وردګو څخه یم. جنت شه دی که دوزخ؟ په هر یوه کې چې لیلیه یې زه هغه ته ځم. حاجي ته دلته څه کوې؟ خلک وایي چې د پاکستان په هیره منځي کې ښه مالونه موندل کېږي، نو زه هم د څه موندلو لپاره راغی یم. سلام، ته د کوم ځای څخه پاکستان ته راغلی؟ زه د افغانستان څخه. دلته څه کوي؟ دلته ستا په رقم مال پسې راغی یم. کاکا پاکستان کې د حیرا منډي او اقبال پلازي باره کې څه وایي؟ زه خو دا وایم چې له موږ مجردانو سره دې تخفیف وکړي. ګل خانانو تاسو ولې داسې خبا یاست؟ حکومت موږ ته د قرض د روپو توپکان راکړي، هغه هېڅ هم کار نه کوي، د دوی ښځه وغیم. تاسو نه شرمېږي چې دا خرابې میوې خرڅوي؟ نو اوس زه څه وکړم؟ نه زه دا پکونه ومنډم، دا چې بارډر بند شي هېڅ نه خرڅېږي. دا و هلکه ته په دا تیز باران کې ولې دومره سخت مار کوي؟ مجبور یم، خو سر د اوس مې 10 لاکه ولوار را سره غواړي. دا ستا تلیفون نمبر ولې بند و؟ فیر صاحب تا چې زما څخه نمبر واخیست تا خو ماته ډېر خراب فلمونه راواستول. تا ماته ویل چې دا د میا خلیفه فلمونه دي. فیر صاحب تاسو چې هر وخت ماته تعویض کوي هغه هیڅ ښه نه لګېږي. وا جیني د ورځي لخوا تعویض ښه نه لګېږي، تا باید د شپې لخوا راشي. ګراني ما چې ستا سره واده وکړ یوه فایده راورسېدل. کومه فایده ګراني؟ خدای ما ته زما د ګناهونو سزا په دغه دنیا راکړه.